زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلی روجه نشي نیوی. د خاوند حق ادا کول نفل دی که واجب دی. ون زړه وشو دې زنانه ته او خون اغستی تی یعنی هغې ته درسونو کې دا خبره واورېده چې زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلی روجه نشي نیوی. نو دې کې څه حکمت دی؟ حالانکه وی پیغمبر وی چې د مخلوق تابعداري به نه کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. نو دا ښځه خو د الله بندګي کوي. نو دلته د الله په بندګۍ کې د خاوند اجازت ته څه ضرورت دی؟ روجې نیسي. الجواب دا صحیح خبره چې دا د پیغمبر نه ثابته ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. ښځې له نه دي جایز چې دا روجه ونیسي او خاوني په کور کې یعنی په سفر کې نه مګر داغه په اجازت سره. دې نه دا مسله ثابته شوي که په سفر یې به یې نیسي څه خبره نه. خو چې خاون کور کې بیا به یې نه نیسي مګر داغه په اجازت. امام ابو داود چې کوم روایت راوړی امام ترمذي کې ښه واضح دي لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غیر رمضان. یو ښځه روجې نشي نیوی نفلي یا روجې نشي نیوی چې خاوني کور کې مګر داغه په اجازت سره سوای د رمضان د روجو نه. وري فرض دي په فرضو کې خو دې خوا نه کېږي. اوس کې یو خاون ښځې ته دا ووایي چې روجې به نیسي د رمضان دی او د خاون په ښځو څومره حق دی او دا دلایل ورته بیانوي. ښځه به څه کوي؟ مني به وله؟ ولې به نه مني؟ ځکه چې الله پې لازم کړي دي. مسله صرف د څه ده؟ د نفلي روجو ده. الا باذنه یعنی رمضان روجو کی گنجائش نشته. دویم قسم روجه هم د پای کې گنجائش نشته. چا ذهن ته راځي؟ لږ په زوره ووایه روټۍ دې نه خوړې فرض روجې بارک الله فیک. که چېرته معمولي جمله دې ورسره بره لګولی وی نو جواب به دې بیا د دې نه ښه و. زنانه باندې چې فرض روجې پاتې شي او بل رمضان را نږدې شي او د دې سره وخت صرف دومره وي چې دغه روجې پکې ونیسي. پوه شوې بېګنه؟ اوس دلته ګنجایش شتې نشته. او د دې خور سوال وی دې کې حکمت سره دا خو د الله بندګي کوي. دا د الله بندګي. ځکه زه تاسو ته دا وایم چې کله د سره علم نه او عقل استعمالوي نو کېدای شي عجایبات راوباسي. عقل سړی کیني سوچ کوي چېرې د الله عبادت دی او د خاوند نه اجازت والا داسې دي دا خو د الله بندګي کوي. ځکه موږ دا وایو چې عقل به بغیر د قرآن او حدیث نه استعمالوي. قرآن او حدیث باندې پوهېدو دپاره به استعمالوي. او دویمه چې عالم د سره نه وي استاد د سره نه وي نو ته به خبره باندې پوهېدی شي نشي. او که پوهېدی شي اوس هلته دا کتابونه والي ګورئ یې که نه نن سبا خو هسې مفتیان ډېر سبا پکې تاسو شئ. نو چې استاد سره نه یې ناست او زنګون دې نه مات کړی ته والله که پوه شي. راځو دې جواب دا روجه څه ده؟ فرضي ده که نفلي ده؟ نفلي ده. د خاوند حق ادا کول نفل دی که واجب دی؟ واجب دی. واجب ضروري که نفل ضروري؟ واجب ضروري. اوس امام نووي رحمه الله یو ناشنا خبره کړې د حدیث په شرحه کې و یو طرف ته حق د خاوند دی چې هغه واجب دی او د هغې ادا کول په هغه ټیم پکار دي وخت پکې نشي دغه کېدی یعنی څه ګنجایش ته لیټ کولو پکې نشتی. بل طرف ته نفلي عبادت دی په تا لازم نه دی او ګنجایش ته لیټ کولو پکې هم شتي. تاسو هم پکې خبر رسېږي نه؟ نو کم یو به را مخکې کې هغه چې ګنجایش ته لیټ کولو پکې شتي نشتی پکې. روجې ته بل ورځ هم نیولی شي که نه؟ خو د خاوند دا کم حق چې په تا باندې دی اوس دا بل ټیم ته اړولی شي نشي اړو. دا واجب دی اوس به ادا کړي.
او دا بل عبادت چې دی د دې ګنجایش ته لټ کول وشتي نو ولې ته هغه عبادت را مخکې کې په دې باندې عبادت ګوره دواړه دي ګوره د خاوند د حق ادا کول دا عبادت او دغه عبادت نو امام نووي ناشنا خبره کړې دی که څوک موږ ته دا ووایي نو دا ښځه ولې منع کې د روجې نه پرېږده چې روجه ونیسي هسې هم نفلي روجه ده او که چېرته د خاوند زړه وشو دې زنانه ته او خون اغستی تی یعنی هغې ته ترې زړه وشو دا د خاوند حق دی چې ودې وایي ورته هغه دې روجه ماته کړي هسې هم نفلي روجه ده خیال هم دی که نه دی یعنی ښځه منع کومه د روجې نه ودې نیسي که چېرته بالفرض د خاوند ورته زړه وشو او خاوند وایي چې یعنی اواز یې ورته وکړو چې راځه نو ښځه دې څه وکړي روجه دې ماته کړي دې خبرې باره کې هم څه خیال دی صحیح نه ده داسې دې وکړي نو پیغمبر خو روجه دې نه نیسي تاسو څنګه وایي صحیح ده پیغمبر وایي چې بغیر د اجازت دې روجه نه نیسي پیغمبر خو دا نه دي وایي چې روجه دې ونیسي بیا دې ماته کړي جواب د دې دا دی یاد یې کړه چې نه داسې به نه کوي ولې سبحان الله دا زه دې خویندو او میندو ته وایم زما دا خبره په کوله غوږونو واورئ زما دا بیان چې څوک ګوري او چې بیا څوک اوري دا د خاوند حق دی رب العالمین د خاوند د حق دومره حفاظت کړی دی او دومره حق ورله ورکړی کله داسې کېږي چې دا ښځه نفلي روجه ونیسي لکه څنګه چې دې اعتراض وشو چې پرېږده روجه دې ونیسي که ښه یوې ښځې روجه ونیوه صحیح شو ماسپښین ټیم کې د دې خاوند یعنی هغې ته ضرورت را پېښ شو خو دا خو مسلمان دی کافر خو نه دی که نه نو ده له حیا ورځي روجې پرې نشي ماتولی ماتولی شي پرې نو هغه حاجت یې پوره نه شو پوره شو داسې دومره الله اهمیت ورکړی د خاوند حق له او دا نن سبا چې را کمې زنانه د خاوندانو د حقوقو خیال نه ساتي که د الله نه دې ویرېږي عایشه رضی الله عنها وایي عایشه رضی الله عنها دې ته غوږ کښېږدي وایي که چېرته یوه ښځه راولګي او د مخ په دې نینګي باندې د خاوند د پیزار دوړه پاکه کړي که نه بیا به هم حق ادا نه کړي او یو روایت کې داسې راغلي روایت کې چې د یو سړي په مخ باندې دانه او دا دانه ماته شي او د دې نه اوبه راوبهیږي او د ده دا ښځه راشي او دا اوبه په ژبه باندې پاکې کړي بیا هم د دې خاوند حق نشي ادا کولی او اوس خو دې سم سړي جوړ شوي دي اوس سړی وایي چې زما حق دې په تندر ولګي خو چې دا راسره کور کې یي ګزاره راسره وکړي هر څه الټه شوي دی الله دې رحم وکړي اوس زما په دې جواب پوه شوئ که نه اوس پوه شوئ چې شریعت کې حکمت څه دی